الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. دا یو عنوان ذکر کوي چې دا ډېره مهمه خبره ده چې یو مؤمن کې به د الله سبحانه وتعالی د پاره د الله د خاطره په ده کې به غیرت او حمیت به وي. که دې د یو چا سره محبت ساتي، د یو چا سره تعلقات ساتي، د هغه سره راشه درشه او ورکړه راکړه، د چا سره خپل ولی یا د هغه سره مینه محبت یا د هغه نه نفرت بغض او کرکه کول، دا به صرف او صرف د الله د خاطره وي. دې کې به خپل ذاتي شخصي او دنیاوي غرض به نه مقصد. دیو جن حدیث کې راغلی دی من اعطى لله او منع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان. که چا د الله د خاطره یو چاته یو سیز ورکو چې لکه دا سره مسلمان دی، دیندار دی، الله د الله د رسول تابعدار دی، یو چا نه چې کوم دی یو شی منع کو چې نه ورکو مدلره، یو چاته دعوت ورکو یو چاته نه ورکو، د چا سره تعلق ساتو نه ساتو، صرف او صرف په ځمانه اخرت باعث د الله او د الله د رسول لحاظ پکې کوو، نو د الله پیغمبر وی دي سره ایمان کامل کو، ایمان کمال د ایمان پورواله په دې باندې راځي. دا ځکه چې اکثر داسې قسمه تعلقات موږ په خپل او تاسو په ذاتی مفاد باندې بنا کوو. که موږ له یو چا قرض راکو موږ یې مولا ورکو، که موږ ته چا د وعده او د خیرات ویل نو موږ یې مو ته وایو، او که موږ له یو چا چې کم د قرض را نه کو یا سره خپل ولیونه کړو سره موږ هم نه کړو، الکه ورکه کوي ماته نه دی ویلې زی په نزوی په واده کې نه مغختل نو بزی متنه نو غالبا زمونږ استاد تعلقات په دې دغه خو چې یو سړی کې د ایمانی غیرت او حمیت او د الله د پر اخلاص دسه لیول ته ورسیږي، دسه سطح ته چې دا کارونه د الله د خاطر کوي، نو دا غټ مؤمن دی. دی وجنه عبد الله ابن عباس او نور صحابو سلف ویلي دی و ان شئت ان ترى مؤمنا مسلما فلا تنظر في ابواب المساجد ولا في بيت الله ولا الحرام. که یو صحیح مسلمان لیدل او قتل غواړي نو په جمعات کې مګوره، جمعاتونه خو ډیر ډک دي. په خوا زمانه کې د مشرانو ته پته د منځونه بم دومره نو جمعاتونه به دومره ډک نو، خو یقینو که خلکو کې اخلاص ډیر زیات ایمانداری پکې و. اوس څومره چې جمعاتونه ډیر د منافقت ډیر زیات دي، بې ایمانی ګناونه او دو نمبري چې کوم نه هغه سیوا شوله. نو کته مطلب مؤمن مخلص قتل غواړي نو په بیت الله کې مګوره او می په جمعاتونه کې ګوره، بلکې دته وګوره چې دغه د الله د پر غیرت څومره دی، د الله د پر ولا او برا دی ته وی. ولا معنا دوستانه او برا معنا د براءت کول، نه دا وی د الله د خاطر محبت ته دی فضیلت راغلی او دې خبرې ته چې کوم دی ډېر ترغیب هم راغلی. الله سبحانه وتعالی قرآن کریم کې دا خبره ذکر کړې محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. محمد علیه الصلاة والسلام چې د الله پیغمبر او د الله رسول او استاد دی، هغه کسان چې د سره مرګري دي، د په معیت او مرګرتوب کې ایمان راوړي دي، د دوی رویه د دوی خوی بوی د کافرو سره سخترین دي، ځکه چې دا کافر د الله دشمنان دي او د دوی سره د الله د پرنا لګي ده، د کافرو نه سخت نفرت او بغض کوي. اشداء علی الکفار په کافرو باندې سختي. د دې شدت دا معنی ده چې مؤمن کافر ته کنځلې کوي او بد رد ته وي. مؤمن به بد اخلاقه بني، پوشګوی بني، د خلی بد رد کنځلې دشي بني. نه د کافر نه چې کوم دی نفرت کوي، د کافر سره د کفر د وجه نه چې دا نجس دی، دا د الله دشمن دی، نه دا له خالم نه ورځي. دې صحابو په دې باندې ډېر ناشنا عمل کړو. ابو عبیده بن جراح یو صحابي دی، خپل یو کافر پلار یې وجلی و، او دغه رنګه مصعب ابن عمر چې دی په یو جنگ کې جنگېدو نو ورور دغه کافر طرف نه قیدی شو، نو د مسلمان ته ویلي د خپل رور په باره کې کلک لکه وتړه، ول د مو سره ډېرې پیسې دي، پیسې به دیوالو. نو د صحابو چې کوم دغه غیرت د الله سبحانه وتعالی د لپاره دیو جن عبد الله ابن عباس ویلي من صافها مشرکا فليتوضا. که چا کافر مشرک الله سور کو لاس دی وینځي، ځکه چې دا کافر مشرک نجس دی. سبب د هغه مسلمانانو چې د دې نه په لکه روپو باندې یو ویزه اخلي او امریکا او یورپ او کاناډا ته ځي، صرف د دنیوي ژوند د خکارو خوشالولو د پاره د کول د پاره چې په خورونو باندې وګرځېږم او دغه رنګ په خچمونونو په هغه باغیچو کې وګرځېږم او ولا عیاذ بالله بربندې زنانه وینم او دا ژوندۍ داسه دغه د دنیا د به ختم شي، عارضی او فانی ژوند
په آخرت ته کوم د نظر هغه پکار دی د صحابونو د باب کې عبرت غسل پکار دی عاصم ابن عدي چې دی نو دا یو صحابي هغه په ځان باندې د دې خبرې التزام کړو چې الله يمس مشرکا ولا يمسه مشرك ابدا في حياته الله سره دا نظر وفا کړو چې الله ازماله چې کوم د پجون کې کافر او مشرک او استاد دشمن ګوت رانه زم ولا ورنورما دې چې کله کافرانو شهید کونو د مړ بدن د سپروتو نو بس دغه د دې خبرې وفا کړو نو بس کافر رالو د دنیا د اثر کټ کو سیرت کې راغلي سپاغه باندې ډمبرې کې ناستري دا کافر چې به ورتل خپل نو بس هغه ډمبرې به په سره پاسې دري ناغي د شکارو کو چې زره کده شپشي او چې کله دا ډمبرې د پاسې به د اثر غوس کوم او د دې بدن له بغوتی ویسو نشپاش کې ډیر تیز باران وشو الله رب العالمین په هغه خورګي کې سیلاب راويسو د لاش او بدني ثورب کو ویورو هغه له ګوتې مون وړلې نو صحابه په دې باب کې کوم د دې التزام کړو دیو جن الله سبحانه و تعالی د غیظ کمال ته ذکر کړی موږ د پاوستاسو د پارم په دې کې عبرت دی چې د الله د پر غیرت کول د ګناه خپه کېدل د الله په مخالفت باندې موږ تاسو د خپل ذاتی سود او زیان او د خپل پختو او انکو باندې څومره غیرت کو نو ډیر نه زیات چې کوم د الله د پر غیرت پکار دی الله سبحانه و تعالی به د غیرتی انسانان هغه به جنت ته بوزي رب العالمین دې موږ تاسو کې دا دینی حمیت او غیرت پیدا کړي او رب العالمین دې موږ تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم په دې خپل احادیث باندې تربیه وګرځي الله رب العالمین نن سوال مطالبه ده چې په دې ناس ته مرګرو کې د چا څه قسمه حاجت یا رب العالمین ته خبره تعلیم بذات صدور ذات د دې پسینو د دې زړونو پرازونو باندې خبره د چا څه قسمه مشکل او ستونزې جانی مالی قرضې پاغه باندې د دکان او تجارت څخه تاوان او نقصان رب العالمین د خپل غیبی خزانو له پوره کې رب العالمین په موږ امت مسلمه باندې رحم وکي ایمان مو په خاتمه مو په ایمان باندې وکي او په وخت د نظر ځن کدن کې دا کلمه نصیب چې لا اله الا الله